بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ستړي مه شئ، هیله ده چې روغ جوړ اوسېږئ. زما کیسه خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې راسره د سیاسي تر ټولو جنجالي خپرونو چلوونکي ښاغلي شاپور بختیار سره مرکه لرو. بختیار صاحب ښه راغلاست. مننه، کور ودان سلامت اوسئ. تاسو ستړي مه شئ، خوشحاله اوسئ. بختیار صاحب، هغه پوښتنه چې هره ورځ هر افغان ستاسو په شان باندې چې هغه یو څه په موقف کې اوسېږي یا ځلېدلی اوسېږي، دا پوښتنه ترې کېږي چې تر تحول وروسته ډېری خبریالان او مشهورې څېرې له هېواده ووتې، تاسو لا هم دلته یاستئ. زمینه مساعده نه شوه او که خپله مو ونه غوښتل؟ تاسو جالبه خبره وکړه. په دې وختو کې داسې شوی چې هر ملګري یا دوست سره یو ځای کې مخامخ شي، اوله پوښتنه همدا وي چې نه یې تللی. نو زمینې خبره وکړه، زمینه راته برابره وه، زمینه راته مساعده شوه. کله چې تحول راغی، اسلامي امارت راغی، ما تقریبا مخکې خو 11 کاله طلوع تلویزیون سره کار کړی و. د طلوع تلویزیون نه راته یو فورمه ولېږل شو، فورمه مې ډکه کړه. بیا یې راته زنګ ووهه ملګرو چې تاسو 14 سړک د وزیر اکبر خان ته راشئ د شپې 11 بجې، کاستر موټرې ولاړ دي، ستاسو نوم په لیست کې شته او دې نه به لاړ شئ. نو ما ځان سره سوچ وکړ چې زه فعلا اراده د تګ نه لرم. بیا په دویم ځل باندې هم زمینه برابره شوه. د ملي تلویزیون پخوانی رئیس ښاغلي اسماعیل میاخیل لخوانه هغه هم راته زنګ ووهه د شپې 9:30 بجې وې چې همدا اوس لاړ شه د مزار موټرو کې کښېنه، مزار ته ځان ورسوه او هلته د نوم شته دی، هغه ځای نه تیاره ته انتقالوي. هغه ته ما ویل چې زه فعلا اراده نه لرم. نو ملګرو راته ویل چې پښیمانه به شي. ما دوه خبرې دي، یا به زه پښیمانه شم یا هغه څوک چې تللي دي هغوی به پښیمانه شي. بله خبره دا ده چې ځینې انسانان فکر کوم دوه ډوله دي، دوه ډوله فکر لري. ځینې انسانان د ځان په اړه فکر کوي چې زه د یو خوندي ځای ته لاړ شم یا یو ښه ژوند ولرم او یا ښه روزګار ولرم، ارام اوسم. او ځینې انسانان بیا داسې دي چې هغه تنها د ځان په اړه باندې فکر نه کوي. زما خپله داسې یو عادت دی چې ځان راته مهمه نه دی. مثلا که زه بهر لاړ شم په دې فکر کې یم چې زما خپلوان او حتی هېواد دا دومره خلک چې دلته پاتې کېږي دا به څه کوي. نو ما دا بهتره وګڼه چې افغانستان کې پاتې شم. نو کېدای شي یو 15 کسان چې دلته دي یو خیر ورته ورسېږي، یو غږ یې پورته کړو، د دغه دپاره پاتې شم او اراده مې وکړه. دا خو هغه د وطنولۍ حس ته په اصطلاح یا هم د خپلې کورنۍ په اړه باندې یوه اندېښنه ده. کېدای شي ډېر کسان د ځان له ویرې یا د ویرې د احساس له کبله تللي وي. تاسو کومه ویره نه احساسوله؟ ما ځان سره چې زه پوهېږم، ما په دې تېرو تقریبا 11 لسیزې نه ډېره چې د خبریالۍ کار کړی، نو ما داسې کوم څه نه و کړي چې هغې نه مثلا زه ویره ولرم. همیشه مې حقه خبره کړې، حق د خدای نوم دی. نو یعنې داسې کوم کار مې نه و کړی چې هغه نه زه ویره ولرم او د حق خبره مې کړې ده او رسک لري او دا ما منلی و. نو ما مخکې م ځان سره ویلي که چېرته بد مې کړي و نو څوک به ضرور کشوي مې. خو ما فکر کوم یا اوس هم فکر کوم چې ما داسې کار نه دی کړی چې هغه نه زه ویره ولرم. که راسو ستاسو ژوند ته ولې مو رسنیو ته مخه کړه؟ څنګه راغلی ورته؟ بیا سیاسي خپرونو ته خپله غوښتنه مو که وټاکل سوی؟ د سیاسي خپرونو ته راتګ او رسنیو ته راتګ خو داسې یو کار و چې یو وخت کې ما په بل ځای کې کار کولو، نو هغه د دې مسلک نه بیخي جدا کار و. هلته یو څوک و چې هغه د رسنیز فعالیتونه یې کول، ډاکټر ظاهر سینا نومېدلو. بیا په هغه وخت کې د طالبانو د هغه وخت حکومت چې سقوط شو، زه لا په مکتب کې وم. بیا هغه نه وروسته چې مکتب نه فارغ شوم، بیا د سړي ماته د یو مجلې دپاره د کار کولو وړاندیز وکړ. یو تقریبا 15 ورځې د سره په یو مجله کې کار کوو، یو نوې مجله یې جوړه کړې وه. بیا د هغه نه وروسته یو خارجي رسنۍ نه د یو قرارداد واخیستې، امریکایي رسنۍ نه قرارداد واخیسته. بیا دوی په افغانستان کې نشهیي توکو د فابریکو باندې د دې د جوړولو پروسس باندې چې دوی ډاکومنټریانې جوړولې. د یو ډاکومنټري ماته راکړه چې د ډاکومنټري جوړ کړه. بیا زه لاړم په هغه وخت کې ننګرهار شینوارو ته لاړم او یو ډاکومنټري مې جوړه کړه چې مستند مې جوړ کړ چې څنګه دا مواد مخدر یا اپین کرل کېږي، بیا دا څنګه پروسس کېږي، کوم مواد پکې ګډېږي، دا جوړېږي. دا مې چې راوړ دا مستند د دوی ډېر زیات خوښ شو. بیا د نه وروسته چې دی نور کارونه یې راته سپارلو. بیا رسنیو ته سکرین تلویزیون ته راتلل، یعنې زما داسې فکر کې نو بیا سیاسي خپرونې
تصادفي بیا په هغه وخت کې د وخت یو چارواکي سره یو مرکه تنظیم شو. په دې مرکه کې چې د خصوصي رسنیو د افغانستان او د خارجي رسنیو ټول یو سالون کې وخت ورکړی و، هر یو سره 15 دقیقې 10 دقیقې دا چارواکي مرکه کوله. تاسو د یوې رسنۍ په اساسیتوب ورغلي وئ؟ بله زه د یو رسنۍ په اساسیتوب ورغلی یم چې زه د چارواکي سره 15 دقیقې مرکه وکړم او د خارجي رسنۍ ته. نو زما نوبت چې کله ورسېد ما تقریبا 2-3 پوښتنې دنه وکړې. نو دا پوښتنې نهایت داسې جالبې شو چې په دې چارواکي باندې ښه ونه لګېدې او دا مایک یې ایسته کړ او کاسټ یې ماتې کړې او دا ټول خبریالان یې وشړل. نو په طبع برابره پوښتنه نه وه. البته بیا هغه نه وروسته طلوع تلویزیون مالک و هغه و، بیا دوی راته د کار وړاندیز وکړو چې راځه موږ سره کار همالته په صحنه کې همالته په صحنه کې دی خپله ګرځېده. د دوی مشران نوی جوړ شوی و طلوع تلویزیون. بیا تقریبا 100 میاشتې دا راځم او نه راځم، ځکه زه سکرین او د شیانو سره دومره عادت نه وم. بیا بالاخره هلته چې لاړم دوی چې انټرویو کوو ما ښه صحیح ده انټرویو رانه ونه کړه. خدای دې وبخښي مجاهد کاکړ هغه وخت کې مسؤل و. نو 2 ورځې وروسته زنګ راته وویل چې راځه کارم شروع کړه. زه نو لا د طلوع په دې دفتر کې بلد نه یم دا سم چې ما باندې غږ وشي چې نن مازدیګر ستا لایف خپرونه ده او ما ته په رسنۍ کې یعنې په خصوصي او خارجي رسنۍ کې ګرده یم هېڅکله نه و لیدلی. ما ښه صحیح ده آمادګي مې ونیو. اول میلمانه مې د دې خپرونې په هغه وخت کې څوک جنرال داود داودي کوه د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې معین و. ښاغلی میرویس یاسیني د پارلمان معاون و. دا دواړه زما میلمانه وو. نو لاړم او میز ته کېناستېدم، لایف خپرونه مې شروع کړه. هغه خپرونه زه په هغه وخت کې هېڅ نه پوهېدم چې زه څه وایم یا څه نه وایم. هغه خپرونه دومره نهایت جالبه و چې هم په جنرال داود باندې خولۍ راغلې وه د پښتنو نه او یاسیني صاحب خو دومره مسؤلیت دغه کولو نه، خو جنرال داود ډېر وارخطا شوی و. ځکه هغلته یوه پوښتنه داسې و چې ما ویل چې د نشه یي توکو د قاچاقبرانو په اړه م څه کړي. د 3 مشهورو قاچاقبرانو نومونه واخیستل چې دا م نیولي. ما ورته ویل دا چیرته دي؟ هغه ویل چې یو امریکا میدانوی کې ونیول شو، یو په کولمبیا کې ونیول شو، یو دغه کې ونیول شو. زه لږ مسکی شوم. ما دا خو تا نه دي، دا خو امریکا نیول شو، څنګه په ځان باندې حسابوې؟ دا ډېر جالب و. چې کله ووتم په نیوز روم کې دا ملګري مجاهد کاکړ و مسعود قیام و دوی ډېر زیات تشویق کړم او په هماغه وخت کې د تلویزیون مشران راغلل چې دا ویل بیخي یو هغه و. زه خپله نه پوهېدم. بیا هماغه و چې دا سیاسي خپرونه ته هغه وکړي، یعنې نه مې څوک لیدلي و چې یو چا نه تقلید باید وکړم چې سره کمي اماتور شکل باندې داخل شوم او تننه پورې وي. دا بختیار صاحب په طلوع تلویزیون کې مو هغه ځانګړې خپرونه چې تودې خبرې وه، هغه خپرونه کې تاسو داسې پوښتنې کولې چې میلمانه مو ننګول، حتی تر دې پورې دوی احساس ساتي کېدل چې یو بل له ګرېوانه نیول. دغه ننګونکې پوښتنې تاسې ته له پخوا نه له مخکې نه ترتیب کېدلې او که تاسې لیکلي؟ دا خبره اوس که زه وکړم شاید خلک فکر وکړي چې دا څنګه دا خبره کوي. یعنی تاسو کولی شئ چې کوم دوستان چې ما سره کار کړی دی، پروډیوسري یې کړی یا په یو دفتر کې را سره پاتې شوي دي، یا کوم میلمانه و چې ما سره تر اوسه پورې مرکې کړي دي، زما هېڅکله نه یادېږي چې ما د خپرونې نه مخکې په کومه پوښتنه په ورقه باندې لیکلي. که زه چې ته پوښتنې په ورقه کې ولیکم او لاړ شم مرکې ته، زه مرکه نشم کولی. فقط موضوع ټاکم چې دغه سوژه دی. نور په جریان د خبرو کې د میلمه د خبرونه او کوم معلومات چې زما په ذهن کې دي په هغه باندې کوم. یعنی پوښتنې چاته له وړاندې چمتووالی نه نیسي؟ چمتووالی صرف د موضوع په اړه باندې نیسم، خو پوښتنې مشخص کوم نه. خو بیا ځینې مرکې داسې چې ژورنالیزم کې موږ 3 ډوله مرکې لرو. یو اوپن یا خلاصې مرکې دي چې میلمه ته وایي چې هر رقم پوښتنه کوي ازادي. بل بیا نیمه هغه د تړلې مرکې دي چې هغلته بیا یعنی فکسینګ کېږي چې دغه پوښتنې به رانه مه کوه، او ځینې بیا تړلې مرکې دي. تړلو مرکو کې چارواکو ته مجبور یې چې بیا پوښتنې مخکې د مخکې نه ولیږي. نو دا بیا چاره نه وي، مجبور یې چې هغه ورته ولیږي چې هغه ورته آمادګي وي. مننه. بختیار صاحب همدغو پوښتنو باندې تم کېږو، دا د میزو دا ډېرې جالبې وي. ډېری وخت به چارواکي په میز کې سره جګ خپرونه به روانه وه لایو او په ګیلاسو به یې سره ویستل یا به له جاغو سره نیول. داسې وخت راغلی چې تاسې قرباني شوې، تاسې باندې ګزار کړی، تاسې په ګیلاس ویستلی؟ او دا مسایل ډېر پېښېدل. یعنې دا جالب خاطرو څخه دی. ما د ژورنالیزم په کار کې سره جدي کېدل، یخن په یخن کېدل، خو بیا سیستم موجود و هغلته رسنیو کې نه م پرېښودل چې هغه شي. یو ځل همداسې ما باندې مو شو، تقریبا میلمه د ډېر غوسې نه د اوبو بوتل یې واخیست، ګزار یې وکړو، خو ما ځان بچ کړ ترې نه. نو مخ شوي وو داسې هغو سره.
بختیار صاحب ډېری وخت موږ د سیاسي خپرونو چلوونکي ګورو چې دوی دومره احساساتي کېږي چې ځان له ویندویۍ نه د مېلمه څوکۍ ته بیایي. کله کله ځان درنه مېلمه سوی؟ ولا ما ډېر زیات کوشش کړی دی چې احساساتي نه شم، ځکه ژورنالیزم کې یو اصل دا دی چې باید خبریال احساساتي نشي او احساسات باید په څیره کې ظاهر نشي. خو کله کله که احساساتي شوی یم هغه کله کله مثلا دردونه وي. مثلا په غزني کې یو حادثه و چې په یو تراکتور کې ښځې او ماشومان ناست کوم واده ته روان دي، یا په ده باندې بم لیږي او هغه وړه ماشومه جلۍ ده چې لاسونه په نکریزو دي او شهیده شوې ده. نو دغه به مې کله کله دا ستوني کې دغه راوستلو، یو احساسات راوستلو، یا داسې نورې پیښې به وي چې لیدل به مې نور داسې یعنی شخصي عقده مې نه ده اخیستې، خو د دغسې خپرونه به مې چلولې چې دغه موضوعاتو باندې مې بحث کوو. نو واقعیت خبر ده چې اوښکې به مې هغه کېده، یعنی ځان به مې نه شوی کنټرولولی او احساساتو لاندې واقعا راتلمه، زړه مې دردېده. او بختیار صاحب داسې هم سوي چې ګردی میز پای ته رسېدلی، مېلمنو په هغه وخت کې سره غوسه سوي نه وي، خو کله چې میز خلاص شوی د باندې شخړه سره کړي. او ډېر داسې شوي دي، حتی تر دې حده پورې شوي دي چې د دوی هغه وخت چارواکي وکیلانو د دوی محافظین سره دغه شوي دي. خو بیا موږ د امنیتي ادارو نه په هغه وخت کې مرسته غوښتې ده او په هغه وخت کې کوم رسنۍ کې چې ما کار کوو د هغه خپله سیکیورټي م خو سره پرېښې مې دي. ډېر جنجالونه داسې شوي دي د خپرونې نه وروسته چې دوی سره هغه شوي دي، خو بیا موږ هڅه کړې ده چې پرېښې م نه دي. دواړه م یو ځای نه دي رخصت کړي. یو میلمه به م راوستل ته به م کېنوو، چای به م ورکوو، بل میلمه به م بدرګه کولو چې تاسو ځئ، دا خو دیموکراسي ده، نظام دی، دې شیانو پسې ډېر مه ګرځئ. بختیار صاحب معمولا په سیاسي ګردي میزونو کې له سیاسي او دولتي پراخ ملاتړ نه لرونکي شخصیتونه میلمانه کېږي پکې. یعنی د سیاسي میزونو میلمانه اکثره پراخ دولتي سیاسي ملاتړ لري. داسې شوي چې خپرونه پای ته رسېدلې، د خپرونې وروسته د همدغو میلمنو لخوا ګواښل شوي واوسئ؟ او داسې ډېر شوي دي، یا همدغو میلمنو د خوا نه ګواښل شوي وو، یا داسې زورواکي هغه وخت په افغانستان کې و چې موږ یو بحث کړی دی، تش نوم م اخیستی دی، بیا یې ګواښونه کړي دي او هغه کړي دي. خو ما به هغه وخت کې مې ورته خندلې چې څوک چې د چا په یو کار کې هغه ګواښ نه کوي، او موږ چې دې مسلک ته راغلي او دا کار مخ ته وړو، دا ګواښونه او دا خطرونه دا هر څه په ځان منلي دي. او په تېرو 20 کلونو کې خبریالان د ټولنې یوه قرباني برخه وه. ډېر خبریالان شهیدان شول. ټلیفوني ګواښونه څونه وه درته؟ ټلیفون ډېر زیات و، ټلیفوني خو به ډېر زیات و، حتی ما ته بیخي په یو دغه باندې په یو ټوک او په یو فکایي باندې بدله شوې دا ټلیفوني ګواښونه. برحال امنیت قمندان به ګواښ به یې کولو په هغه وخت کې، برحال د امنیت رئیس به د یو ولایت ګواښ به یې کولو، هغه به یې کولو. بیا ما خندلې، ما به دوی ته ویل چې تاسو زما په اړه باندې تر اوسه لکه چې پوره معلومات نه لرئ. او داسې وخت هم راغلی چې د دې له ویرې چې واقعا دا ګواښ رښتیا ونه اوسېږي، کور ته نه یې تللي او په دفتر کې مو شپه کړي؟ او داسې ډېر شوي دي. حتی یو وخت کې کله به چې دا ټاکنې ترسره کېدلې په افغانستان کې، یا د پارلمان دپاره یا د ولسمشرۍ دپاره، نو موږ به خپرونې لرلې. پارلماني انتخاباتو نه په یو څه دوره و، یو وکیله مې میلمنه وه او خپرونه په ژوندۍ بڼه باندې و. نو دې وکیلې ته ما ویل چې تا 15 کاله وکالت وکړه، هلمند خلکو ته مو څه خدمت وکړه چې اوس بیا غواړئ نومانده یاستئ او بیا غواړئ چې وکالت وویل ما دا کارونه هغه کارونه دا کړي. بیا ما درته ویل چې په ستاسو په ولایت کې یو شهرک د زراعت د کارمندانو دپاره اختصاص شوی دی، په دې شهرک کې 4 نمرې تاسو اخیستي دي، دا په کوم حق باندې اخیستي دي؟ دوی چې دا خبره دروغ دی. ما سره خو اسناد و، ما ورته اسناد ښکاره کړه چې دا د 1 نمره، دا د بله نمره، دا د 4 نمرې چې تا اخیستي دي، دا د اسناد دي. خو په دې میز کې په دې خپرونه کې 4 میلمانه و، 3 نور وو. د نه خلاص شوم، بل میلمه ته لاړم، بل هغه هم کاندید و د کابل ولایت څخه. د نه مې پوښتنې کولې، د دې نه مې پوښتنه وکړه چې اساسي قانون د افغانستان څو مادې لري. حتی په دې نه پوهېده چې د افغانستان اساسي قانون څو مادې لري. په دې وخت کې همدا بل کس نه مې چې پوښتنه کړې د بلې میلمنې نه، د په لایف خپرونه کې خپل ټلیفون واخیسته او خپل نه پوهېږم محافظینو که څوک دوی ته زنګ ووهه چې هله زر راشئ چې زما عزت ته یې لاس واچوه. همدې ښځینه میلمنې، همدا ښځینه میلمنې. نو هغه کسانو چې تلویزیون ته نه وناست، د زما عزت باندې لوبې وشي، هغوی ته یو بل شی ښکاره شوی و. په دې وخت کې، په هغه وخت کې د 10مې حوزې امر د حوزې چې و، دا خپرونې به جالبې و، دوی ورته ناست. دوی چې دا وضعیت لیدلی و په لایف خپرونه کې
بیا بخیر دین چې دغه محافظین راشي او باډیګاردان او مسله کسان راشي د اوزین تقریبا لاس رنجره خلک رسیدلو تلویزیون شاوخوا خو هغه بیا ډیر کاشګیرو مرمۍ سره تیری کړی هغه بل اخره هغه ته ویل شو چې د عزت خبره ده نه ده فقط خبرونه کوي پښتنه شوی ده چې څلور نمرې د زراعت شرکت اخیستې دي په کوم وخت باندې دي اخیستې دي ته د زراعت کارکون کې نه او ټوله مسله ده بیا په غش په باندې په دفتر کې ویل شو بیا څو وخت کې خپل هغه مالک د تلویزیون چې خپل زری موټر باډیګاردانو سره وړل ما راوړل یعنی ډیر کار دې کېده بله بختیار صاحب کله هم داسې شوي دي چې یوه ډله د خپلو منافعو ساتنې په خاطر باندې دوی یا د دوی د طرفدارۍ په خاطر باندې په میز کې تاسې نرمې پوښتنې وکړئ دوی له مېلمنو نه د رشوت وړاندیز درته شوی ډیر زیات د ولسمشر انتخاباتو کې یو ډیر لوی چارواکي وزیر وغوښتلم په هغه وخت کې او ما نه دا تقاضا وکړه د یو وکیل په وساطت باندې چې موږ به تا ته اشاره کاریا کې یو کور واخلو یو لکسس موټر به درکو نوی ماډل او $10,000 به نغد درکو فقط ته زموږ دغه ویاندویان چې راځي زموږ د کمپاین دوی ډیر مه ټینګوه صرف مراعات وکړه نو کېدای شي دا خبره زما واوري هغه خلک هم ژوندي دي ما ورته ویل چې دا ضمیر او وجدان زه په میلیاردونو نه خرڅوم او دغه په اسکه غاړه باندې ګرځېدل دا زما دپاره لوی افتخار دی او په کومې رسنۍ کې چې زه کار کوم او کافي معاش ما ته راکوي او ډېر خلک په دې پوهېږي چې هغه معاش تقریبا 30% ما خپل کورنۍ ته ورکړی او 10% نور دغه معاش مې چې دی اوس هم ځینې هغلته یتیمخانې وي یا ځینې بیچاره خلک وو چې زه خپل هم غریب سړی یم ما په دوی سره نیمایي کول ما زه د دې شوق نه لرم ډېر داسې شوي دي بلې بختیار صاحب داسې وخت راغلی یعنی هغه څوک یو داسې د سیاسي میزونو یو داسې چلوونکي ته خامخا دسیسې جوړېږي چې هغه دولتي چارواکي دنګوي کومه دسیسه درته جوړه سوې تاسې پوه سوي یاست یاره دسیسه واوسېږي ډېر دسیسې جوړې شوي دي اوله دسیسه خو دا و چې زما په نوم باندې تقریبا سلګونه فیسبوک پاڼې جوړې شوې ټویټرونه جوړ شو یعنی په هغه کې دوی داسې لیکنې کولې چې اما دغه شي ګواښونو سره مخ کي او اما د یو فکر خاوند ښکاره کي او زه پوهېدم چې هغه ټول دننه نه دا دسیسې وو تر ټولو لویه دسیسه دا و زما د نوم څخه مثلا په خارج کې د خلکو نه پیسې غوښتل کېدلې د ځینو جنکو سره ارتباطات برقرار شوي زما په نوم باندې حتی داسې وخت راغی جالبه دا ده چې د طلوع تلویزیون شاته ګاردان راغلل چې یوه نجلۍ راغلې غواړي تا سره وګوري نو ما ویل چې کار ویل چې شخصي کار به دی کله چې زه ووتلم هلته دروازې خولې ته ستړي مه شي نور سره وکړه نو دې نجلۍ ما ته ویل چې ته څنګه نابلده ستړي مه شي کوې نو ما ورته ویل چې ما خو تاسو ونه پېژنئ ولې وایي زموږ د فیسبوک نه رابطه و زه فلانی یم او زموږ د واده خبره نږدې ده او دا ده بیا ما دې نجلۍ ته ویل چې تا کله هغه کس سره چې خبرې کړې دي د فیسبوک د لارې دې ویلي وو ما له کله دې ورسره په ټلیفون غږ خبرې کړې دي کله دې ورسره لایف ویډیو کې لیدلي دي هغه شوي دي نه ما هلته هم دا اوس هغه کس ته مسج وکړه مسج وکړه مسج بېرته ځواب راغی نو ما ورته ویل معلوم داسې دی یعنې داسې ډېر توطیې داسې مېلمستیاوې برابر کړي دي چې په هغه کې دوی غوښتل چې مثلا ځینې نشهیي مواد راته دغه کړي خو ما په هغه وخت کې مېلمستیا او دې ځایو ته نه تلم تر اوسه پورې دا مې عادت دی زه پوهېدم چې دا د دسیسې و هغه شته د نومبدۍ دپاره ځینې کارونه کېدای شي بختیار صاحب ته له یو فلمي اداکار سره مې مرکه درلوده هغه ویل چې کله چې د فلم له صحنې نه کله کور ته لاړ شم نو هماغه اکتونه رانه کېږي په کور کې له تا نه هم د ګردي میزونو یا له مېلمنو نه د سختو پوښتنو حرکات درنه کېږي خپل اولادونه نه داسې کله کله پوښتنې ګروېنه کوي زما ملګري هغه څوک چې سره ناسته او پاسته لري هغوی دا خبره کوي یا د هغوی نه چې دی ښاغلی عبدالستار سعادت دی چې حقوق پوه دی نو هغه یو ورځ په یو ځای کې ویل چې بختیار دوه ډوله شخصیت لري یو شخصیت چې دی دننه دفتر کې او ګردي میز کې دی او یو شخصیت چې دی په ټولنه کې دی په ټولنه کې او په کور کې چې دی زه ډېر یو اجتماعي یو عادي سړی یم خپل کلي کور کې مثلا په بازار کې هیڅ دا دغه نشته بیخي یو متفاوت سړی یم یعنې ټوکي یم شوخ یم او هیڅ دا دغه د سیاسي خپرونو د اثر بالکل را باندې نشته یو نه خودآګاه تاثیر در باندې لري نه هیڅ دغه دفتر و کار نه چوزم زه یو متفاوت انسان یم هو بیخي شوخ طبیعته او ټوکي او ناسته پاسته مې چې د هغه د ماشوم سره ماشومان غوندې لوبې کوم نو بیخي متفاوت یم یو هغه دی چې په کور دې ځای کې چې خبرې ډېر نه کوم
آرام خوی لرم. مننه. بختیار صاحب وایي چې په طلوع تلویزیون کې په بدماش مشهور وایي تلاشي مو نه ورکوله، حاضري مو په وخت نه ورکوله، هغه ته په عادي کالیو کې کله کله ناکاره تللې. رښتیا دي؟ هغه خو دوستانو ته د بدماشۍ نوم ورکوي، خو اصل کې دا دی چې ما هغه خپل حق ګڼلو. حق مې ځکه ګڼلو چې طلوع تلویزیون کې چې مثلا ما کار کولو په سکرین باندې زه وم، تر ټولو جنجالي خپرونې ما مخ ته وړلې که نه په سکرین باندې. نو هغوی یو سیستم لرلو چې دا کارمندان به راتلل، د دوی موټر به چې دی ګلاب په مخ په سپي باندې تالاشي کولو. نو ما به ورته ویل چې کله په سکرین باندې زه یم که خطر متوجه وي ما ته متوجه دی. بل زه د دې دفتر سینیر کارکوونکی یم، نو په ما باندې چې دومره باور نه یو، زه په هېڅ وجه باندې اجازه نه پرېږدم چې سپی د دننه زما موټر تالاشي کړي. زما په موټر دننه چې دی یاسین شریف دی، جاینماز دی، زه خپله کښېنم. نو ما ورته ویلو چې خوشحاله یاست ښه کنې تالاشي نه ورکوم. د تالاشي مسله خو داسې شو، نه مې ورکولو واقعا. بیا راغی د حاضري مسله چې فنګر و، ما ورته ویل صحیح ده، زه حاضري فنګر ورکو، خو په هماغه ټایم چې راغلم، په هماغه ټایم چې وخت پوره شو زه ځم، او که یو دقیقه مې اضافه کار وکړو بیا معاش غواړم. ځکه داسې وخت کېده چې په طلوع تلویزیون کې ما به د شپې تر 12 بجې پورې خپرونې ورکولې. نو ما ویل چې حاضري که حساب را سره کوئ په دغسې دی، په وخت تلمه. نو ما به ورته چې بیا زه اضافه غواړم، ځکه زه به نن ورځ چې سهار تلمه، باور په خدای که په رڼا زه طلوع نه بېرته نه یم وتلی، تر ناوخته پورې به مې کار کوو. مینه مې د خپل مسلک سره صادقانه کار مې کوو. د حاضري مشکل مې داسې حل کړی و. بل هغوی یو قانون لرلو چې دغسې کمیس پرتوګ سره به کارمندانو ته اجازه نه ورکولو، قطعا رسمي ایمیل و چې بند دی. یو ډېر بد نوم یې په ایمیل کې لیکلی و چې په دې جامو کې څوک نشي راتلی. همزبا به چې په کومه ورځ خپرونه نه و، په سکرین باندې به نه و، همدا جامې و، هماغه وطني څپلۍ به مې اغوستلې، او ما ورته ویلو چې زما د جامې او د فرهنګ د کلتور معنی کېدی څوک نشي. کوم وخت اخترنامه درته راغلې دی دفتر لخوا؟ نه، په فکر کوم د طلوع تلویزیون په تاریخ کې تر ټولو ډېرې تقدیرنامې ما اخیستې دي. ځکه د ما چې دا کوم شیان کولو، نو په هغه کې استدلال مې کوو، زه برحقه وم، هم د تالاشۍ په برخه کې، هم د حاضرۍ په برخه کې، هم د خپلو جامو په برخه کې. څنګه یو څوک معنی کېدی شي؟ دا ما ورته ویل چې تاسو دا د دیموکراسي کوئ. نو دا د دیموکراسي دا معنا ده چې څه خو رسمي په سکرین باندې ستاسو پالیسي منم، دریشي اغوندم، نیکټایي تړم، منظمه ګیره کالوم چې تاسو یې غواړئ، اما چې په سکرین نه یم دا زما جامه ده، دا معنی کېدی څوک نشي. نو ځکه بیا دوی به نوم د بدماش کې، خو ما به خپل حق ګڼلو. بختیار صاحب څو لنډې پوښتنې کوم. ویل کېږي تاسې د ډار په نوم څه نه پېژنئ. یو خو مسلمانان یو، د خدای تعالی نه ډارېږو، سل په سلو کې د خدای نه ډار لرم، همیشه د خدای ډار مې په زړه کې دی. او پرته د هغې نه چې دی رښتیا خبرې غیر د خدای نه، واقعا په زړه کې مې ډار نشته، چې شي نه داسې د خطر نه محسوسوم. او که ډارېږي له څه ډارېږي؟ او ډارېږم داسې جالب شي نه ډارېږم چې کېدای شي هغه جالبه وي. زه د اوچت ځای نه ډارېږم، زه دغه دویم منزل نه لاندې کتلی نه شم، له کړکۍ نه. کړکۍ نه، او چې داسې جګ بام ته کوم ځای کې جګ شم، نو یو ځای داسې کلک نیسم او ډارېږم ډېر زیات. نو که الوتکه کې خېځئ؟ الوتکه کې چې خېږم هلته خو مجبوري هغلته دغه خو داسې جګ ځای نه لاندې نه شم کتلی، سر راباندې ګرځي او ډېر سخت ډارېږم. ملګري مو د موټر له لوړ سرعت چلولو نه شکایت لري، وایي چې موټر ډېر زیات په ډېر لوړ سرعت باندې چلوئ. ټکر مو کړی کله؟ نه، داسې ترافیکي یا څه ټکر مې خدای فضل دی تر اوسه نه دی کړی. دغه زما یو رښتیا هم ډېر بد عادت دی، یعنې د کورنۍ د خوا نه، د مور د خوا نه هم ډېر راته ویل شوي دي، او همیشه زما خپل هم دا اراده وي چې باید داسې نه وي. خو نه، خداګاه نه پوهېږم چې دا عادت، یعنې 13 کاله شو، درته 17 کاله شو چې دا عادت ډېر زیات کوشش کوم چې دا عادت کم کړم. اوس تقریبا یو څه ښه شوی یم، خو بیا هم بد عادت دی، زه یې خپله منم چې واقعا دا مې یو بد عادت دی. حتما به ډریورۍ کې تکړه یاستئ؟ زه نه پوهېږم، د ډریوري خو تکړهتوب نه لري، ټول تکړهتوب استاد دی چې د احتیاط دی، خو دا یو بد عادت مې دی، اوس هم کوشش کوم چې دا باید کنټرول کړم ځان. مالي وایي چې 2 ځله ټپي شوي یاستئ، لنډه کیسه یې راته ووایي. د ټپي کېدو کیسه به اوس وکړم. هغه وخت چې زه ټپي شوی یم، ما د کورنۍ نه هم دا ځینې مسایل پټول، ځکه چې ما مور مریضه ده، ډېره پریشانه کېدې، او نور خویندې دا دغه ډېر شیان مې نه ویل. 2 ځلې ټپي شوی یم. یو ځلې چین ولسوالۍ ته تللی وم، د داعش په اړه مې مستند رپورټ جوړو چې په لاره کې ټپي شوی وم. یو ځلې بل هم د داعش مسله وه چې کابل ننګرهار لاره کې هغه شو. نو 2 دفعې مې دغسې حادثې. نو کورنۍ نه هم دا ټپونه بیا څنګه پټول؟ ځان مې تنظیمولو یو رقم سیستمونو او ملګرو په مرسته باندې. کله ناکله قهرجنېږئ؟ او کله کله قهرجن شم، خو قهر مې چې دی په خوله باندې
او په زړه کې چې دی بیا ډېر دغه یم څه شریر حساسیت لري عادتونو کې؟ ولا دروغ مې ډېر بدې راځي او دروغ مې بدې به راځي او دغه کېږم او قهر کېږم په خوله باندې یم په زړه کې چې دی بیا ډېر نرم یم او 15 دقیقې وروسته چې دی که یو سړي باندې غصه شم 15 دقیقې وروسته چې مخ ته راشي بس غاړه ورکوم او هغه کومه دوامداره نه وي. نو بیا خو په ټوله کې له سیاسیونو سره بیخي جوړ نه یاست. سیاسیونو ته خو سړی څه وایي نو ځکه زه بېطرفه یم ځان سره نه دغه کوم ځکه زمونږ په تیر کې یو شی راته ثابته شو په دې 15-16 کالونو کې چې مونږ سیاستمدار نه درلوده ځکه دوی چې کومې خبرې کولې کوم وړاندوینې کولې هغه ټول برعکس دروغ ثابت شو نتیجه یې مونږ ولیده. بختیار صاحب تر اوسه مو د خپل ځان د قوت او کمزوري ټکي پیدا کړي که دي څه دي؟ زما د ټول لویه کمزوري زما په ژوند کې دا ده چې زه په خلکو باندې ډېر زر باور کوم او ټکسر دې خوړل ډېر زیات او مشکل بیا څه دی یو سړی راځي مثلا یو ځل په باور کوم دوکه کوي مې زی دویم ځل چې راځي ښه پوهېږم چې دا سړی دوکه کوي بیا پې باور کوم بیا چانس ورکوم دریم ځل مې که دوکه کې راشي بیا مې دوکه کولی شي یعنې دا چې دی زما واقعا د کمزورۍ هغه تر ټولو لوی ضعف زما په وجود کې هم دا دی چې ډېر زر باور کوم. او د قوت ټکی به همدا وي چې مهربانه یم او بل د قوت ټکی مې دا دی چې حالاتو ته یعنې نه لاندې کېږم څومره چې را باندې سخت حالات راشي او ډېر په ارامه باندې تحمل کوم او برداشت کوم او ډېرو ته دغه قصه کې نه یم وایم چې زه دا ورځ هم تېرېږي ښه ورځ ورپسې راځي. د خپلې دندې یا تر دغه ځای چې را رسېدلي یا د قوت ټکي مو درته معلومېږي؟ ولا قوت ټکی فکر کوم دا دی یو دا دی چې په خپل مسلک کې صداقت باندې مې کار کړی بل دا دی چې زه په افغانستان کې پیدا شوی یم افغانستان کې لوی شوی یم دغه د افغانستان حالات داسې تېر شوي دي راته یعنې هر څه لکه یو فلم غوندې زما په مخ کې زه ضرورت نه لرم چې مثلا د مجاهدینو د واکمنۍ یا داخلي جنګونو قصه زه په کتاب کې واورم وګورم ویل ولم چې څه شوي دي زه همدلته ماشوم وم په همدې کابل ښار کې مې لیدل چې څه کېدل نو ځکه چې کله په خبریالۍ ډګر ته وځم دا هر څه ماته واضح دي چې چا څه کړي دي نو دا هغه د قوت ټکی دی زما په کار کې چې هر څه مې په خپلو سترګو باندې لیدلي دي. وایي د 10 کلونو شمېرې مو په حافظه کې ناست دي نه هېرېږي. یو وخت کې په طلوع کې چې ومه دا زما دپاره ډېر جالب و چې همکاران هم داسې یو نوم راباندې ایښی و یو ځل به چې د یو چا د ټلیفون شمېره راته ویلو هغه زما په ذهن کې و څومره مېلمانه چې ما په طلوع تلویزیون کې خپل خپرونو ته غوښتلو د دې ټلیفون ما نه په کتابچه کې نه په ټلیفون کې ثبت نه و د مېلمه نوم به مې چې واخیسته نمره به زما په یاد اوس یو څه هغه دی یو څه کمزوری شوی حافظه مې اوس هغه پخوا په قوت باندې نه دی. بختیار صاحب کورني ژوند ته مو مرسته واده مو کړی څو اولادونه لرئ؟ واده مې کړی بلو یو واده مې کړی دی او ماشومان هم شته دي. څو اولادونه لرئ؟ 4 اولادونه ده. ښوونځي ته ځي؟ ښوونځي ته ځي او مشره لور مې چې دی تقریبا 9 کلنه ده. ډېر ښه. کورنی چلند مو څنګه دی؟ ماشومانو سره څنګه برخورد کوي؟ ما ویل ماشومانو سره ډېر یعنې داسې عادي برخورد ماشوم سره ماشوم یو په کور کې ډېر مهربانه یم یعنې تر اوسه پورې مور تر اوسه پورې ما باندې غوسه کوي یعنې دغه کوي او بیخي متفاوته یم په کور کې یعنې داسې نه دی چې زه شاپور بختیار یم یو څوک یم ډېر عادي د مور پلار خبره منم عزت یې کوم او د هغوی د دعا برکت دی چې زه تر دې ځې پورې د عزت خاوند یم. بختیار صاحب معمولا له مهربانه پلرونو سره لورګانې معمولا ډېر پر لورګانې وابسته کېږي کله کله دفتر ته دې راتګ غوښتنه کوي مولودونه دي؟ زما یو عادت په هغه وخت کې چې زما کارونه خو داسې وو چې هم جنجالي کارونه وو او په هغه وخت کې د شرایط هم داسې وو چې زه به تقریبا په یو کابل ښار کې په یو میاشت کې 2 دفعې له کور ته تلم ځکه مشکلات ډېر زیات وو اختارونه او دا شیان وو نو زما عادت دا و چې دا ماشومان مې ځان سره ډېر نه عادت کول ځکه مې نه عادت کول چې زه ډېر وخت کور کې نه اوسېږم بیا ځورېږي خو زما د اخرنۍ لورکۍ چې ده 2 کلنه ده دا تر ټولو متفاوته ده یعنی دا غاښ هم را باندې لګوي یعنی په اوږو مې سپرېږي دا تر ټولو متفاوته ده او د دې چې به سر سړی نو شهزادګۍ د دغه د دې منمه مجبور یم. بختیار صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې ځینو ملګرو ستاسو ځینې همکارانو په دې وروستیو کې په خپل فیسبوک پاڼو په ټویټر باندې په ټولنیزو رسنیو کې ستاسو په اړه لیکنې کړي مینهناکې لیکنې کړې وې او له تاسو سره د ښه ژوند یادونه یې کړې وه هغوی له هېواده بهر دي اکثریت تاسو ورته څه ویل غواړئ؟ زه د دوی نه ډېره مننه کوم اصلا خواله په همدغو ملګرو کې دی چې ما سره کار کړی واقعا زه د دوی څخه ډېرې ښې خاطرې لرم
او زما د بریالیتوب یو راز هم دغه ملګري وو چې ما سره یو ځای کار کړی دی او د دوی کور ودانې چې دوی خپله د هېواد نه بهر تللي دي او هلته زموږ فکر کې وو او دا ستاینه یې کړې ده او موږ هم کوشش کړی چې په صداقت باندې کار وکړو انشاءالله زه ژمنه کوم تر څو پورې چې په دې مسلک کې یم ژوندی یم داسې کار به ونه کړم چې دا ملګري چې نن زما په اړه باندې یو څو ښې لیکنې کړي دي چې دوی دې پښیمانه شي په هغه باندې زه به انشاءالله داسې کار کوم چې په آینده کې دوی دغه لیکنه باندې او په ما باندې فخر وکړي افتخار وکړي مننه بختیار صاحب وروستی پیغام که لرئ مهربانه څه خاص پیغام خو نه لرم بس په دې هیله چې وطن کې خو یو نسبي سوله راغلې ده خو چې د وطن د سیالانو سره سیال شي او نور دنیا موږ ته په حقارت باندې ونه ګوري زموږ پاسپورټ بې ارزښته نه او موږ هم لکه نور د نړۍ د نورو انسانانو غوندې ژوند ولرو زندګي ولرو ورورولي ولرو بس دا مې د زړه او د ژوند تر ټولو لوی ارمان دی بختیار صاحب ډېره مننه چې زما کیسه خپرونه کې زموږ بلنه ومنله کور ودان ستاسو نه ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړه چې یو څو دقیقې د ژوند خاطرې تاسو سره هغه څوک چې موږ ګوري هغوی سره شریک کړو. ډېره مننه